حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم د یو اونې داسې څانګې ونیوله او هغه څانګې چې ونیولې داسې معمولي حرکت یې ورته ورکړو د هغې نه نور هم پاڼې وغورځېدلې وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفرمایل چې کله مؤمن مسلمان بنده په اخلاص سره 5 وخته مونځ ادا کوي ول د دنه دا ګناهونه داسې غورځېږي لکه څنګه چې په دې ژمي په دې موسم کې د دې اونو نه دا پاڼې غورځېږي یعنی کله چې مؤمن مسلمان بنده د الله د رضا دپاره د الله د خوشحالولو دپاره مونځ کوي او د جمع اهتمام کوي 5 وخته مونځ کوي د حضور پاک وینا حق وینا د حضور پاک وی ول د دنه به ګناهونه غورځېږي د مانځه د وجې نه د انسان ګناهونه معاف کیږي د مانځه د وجې نه د انسان ګناهونه معاف کیږي د ځان کدن سختی پې اسانیږي دنیا کې د رزق برکت پې پیدا کیږي او دا شانتې په قبر کې د دې انسان دپاره دا مونځو د سوال جواب دی چې کم فرشتې به ردنه په قبر کې سوالونه کوي نو د دې مونځ د برکته به الله پاک دته هغه جواب آسان کړي او بیا چې کله د قبر نه پاسي نو د قیامت په ورځ دا مونځ د ده دپاره نور دی رڼا ده او بیا چې کله حساب کتاب کیږي نو دا مونځ د ده دپاره د حساب کتاب پیش کېدو په ټیم کې د دپاره یو ډېر لوی دلیل دی د ده د تلې د درنېدو دپاره د نیکو اعمالو د تلې د درنېدو دپاره دا مونځ یو ډېر لوی دلیل دی او بیا چې کله د عملنامو د ملاوېدو وخت شي نو د دې مونځ د وجې نه به دته د عملنامه په ښي لاس سره ملاویږي نو د یخنۍ موسم دی او دس پکې کول ګران دي اوبه یخې دي لیکن د الله رضا چې دا د چا په زړه کې د الله د رضا طلب پروت وي دی بیا اوبو ته نه ګوري دی بیا یخنۍ ته نه ګوري دی وایي چې ما ته د خپل رب رضا میلو شي حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی چې حضور پاک وفرمایل چې کله مؤمن مسلمان بنده د 5 وخته مونځ اهتمام کوي نو د دنه ګناهونه داسې غورځېږي لکه څنګه چې د یخنۍ په دې موسم کې د دې اونو نه دا پاڼې غورځېږي ګناهونه ترې رجېږي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایي چې د سړي بدبختی ویل د سړي د بدبختۍ دپاره دا بس دی چې یو سړی وایي چې یاره دا پلانکي سړی ډېر بدبخته دی نو وی چې کم سړی مونځ نه کوي بالمازه دی ویل دا د ده دپاره څه دی لکه دا بالمازي دا مونځ نه کول وی دا د ده دپاره ډېره غټه بدبختي ده بدبختي څه دی سپېرهتوب ته ویل کېږي چې مونځ نه کوي دا د ده دپاره څه دی لکه غټ سپېرهتوب دی نو مونځ دا د الله تعالی د طرف نه عظیم حکم دی عظیم حکم او الله فرض کړی دی فرض څه مطلب په پښتو کې آسان تعریف وره فرض د عربی کتابونو کې مختلف تعریفات دي چې په دلیل قطعی سره یو حکم راغلی خو ورجی فرض مطلب دا زمونږ استاد به د فرض مطلب دا کس ستاړه ښي او که بدي خو کیبې د فرض مطلب څه چې ستاړه ښي او که بدي څه دی لکه کیبې که ته په غم کې او که په خوشحالۍ کې که ته په سفر کې او که په حضر کې که ته بیمار او که په صحت خو کیبې په خبره باندې پېښ شوې نو دا مونځ دا فرض دی